یاره دا جاوید زاده خو بیخي څه پښتون نه دی د ښځې نروغ یم سړي زوی چې ته یو ویډیو د سړیتوب جوړه نه کړي. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان. په نوي ویډیو کې درته هرکلی وایم. ویډیو اخري پورې ګورئ او خوندونه ترې حاصل کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو دا د ټیک ټاک په ریاکشن کې چې زموږ به په ټیک ټاک سره ریاکشن یې دا راته وایي چې شیسته استعمالي بل څوک داسې زما یو موټر سایکل استعمالي ځکه چې زه د هلکانو ښه پلو شوق سړي بچی نه دی که نه د ښځې نروغ یم د سړي بیا خلک دا چې ونه کړي که نه شیسته د استعمالي بل څوک अच्छा ये बताइए कि बम फटा एकदम से तो क्या एकदम से फटा? नहीं, मेरे नजदीक आ गया। नहीं एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूँ, आप बुरा न माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। ورپسې دا بله ماشوم دا ډېره ښکلې د ماشوم نه نوکان واړه کوي خندا یې ډېره ښکلې خندا ده یار ښه ده او خاوند دي ښه خاوند له دا ګی مګی هر څه ماتې دي ګورئ ورته یاره د دې یاسین خو ځان شرمولی د دې خو یم خو دې بي خو ساجد دی که یاسین دې سره مې دي زما دا نمبر د ځان سره سیو کا او چې جنګ جګړې ما ته صرف پرینټ کوه دا ما داسې جګړ مار بچی مهربانۍ څه خبره نه ده چې دې جنګ جګړې ته ګورم ما زموږ روډ ډېر د خوند داسې نه خوند کوي. ورکوي یاره دا جاوید زاده خو بیخي څه پښتون نه دی د ښځې نروغ یم سړي زوی دی چې ته یو ویډیو د سړیتوب جوړه نه کړو مور پلار ته کتو کې ثواب شته خو د شپې پټ پټ کت ګورې دا ګناه ده ورې دې کې لویه ګناه ده ښه ولي یاره څه بلی ته نه یم خو څه شرمونه مو شرمول ته اوس دته ګوره نه پوهېږې ستا پکې څه کار دی نه میلاویږي یار ولې ستا څنګه جینۍ خوښېږي وروره زما داسې جینۍ خوښېږي چې خبرې لږې کوي خوراک لږ کوي شیطانیانې نه کوي غیبتونه نه کوي دوه سره خپلو کې نه جنګوي او بس خاموش ناستی نو زه چې ځو که نه سپتال ده ولې وروره خیر خو دی ولې هسپتال کې جنګ خو صرف پیسیو کې میلاوي داسې شی خو پیسیو کې میلاوي ډېره رامیان دي یاره که زموږ ویډیو هم خوښه شوي نو لایک کوئ کمنټس وکړئ شیر کوئ که په چینل باندې نوي وئ سبسکرایب کوئ او که په پیج نوي وئ نو فالو یې کوئ ډېره ډېره مهرباني. سلام علیکم.